موږ هر یو په خپل ژوند کې ځینې موخې لرو او د دغه موخو د لاسته راوړلو لپاره همیشه کوشش کوو. خو دغه موخو ته رسېدل بیا ځینې تګلارو ته اړتیا لري چې نن په هغه څو تګلارو باندې خبرې کوو چې موږ خپل موخو ته رسولی شي. دغه تګلارې تاسو ته د رابین شرما د کتاب هغه راهب چې خپل فراري موټر خرڅ کړ د هغې څخه تاسو ته وایم. رابین شرما په خپل کتاب کې دغه تګلارې ته د خپلو موخو ته د رسېدو 5 پړاویزه تګلاره نومولې ده چې نن دغه 5 تګلارې تاسو سره شریکوم. اول تګلاره ذهني انځور جوړول. هغه څه چې موږ غواړو په راتلونکي کې زموږ څخه جوړ شي یا خپل موخه لاسته راوړو باید هغه موخه موږ په خپل ذهن کې انځور کړو. د دې د ښه خپلولو لپاره رابین په خپل کتاب کې یو تکتیک ښودلی. دغه تکتیک دا دی یعنې چې هر سهار موږ پاڅېږو باید خپل ځان هماغسې تصور کړو. د مثال په ډول که په آینده کې غواړو یو ښه ډاکټر شو یا یو ښه انجینر شو نو د هغه لپاره موږ ته دغه تګلاره ښودلې یعنې چې هر سهار موږ پاڅېږو باید خپل ځان یو ډاکټر یو انجینر او یو تکړه انسان تصور کړو. دویم تګلاره دا ښودلې چې پر ځان مثبت فشار راوړئ. یعنې کله چې موږ خپل موخه ځان ته په ذهن کې انځور کړه نو باید په خپل ځان یو مثبت فشار راوړو. مثبت فشار په دې معنا چې هغه موخې چې موږ لرو باید خپل ملګرو سره خپل موخې شریکې کړو. د مثال په ډول که موږ غواړو چې په موږ کې ښه عادات ځای پر ځای شي او موږ ښه عادتونه ولرو او د ځان څخه هغه بد عادتونه لرې کوو نو دغه موخې باید موږ خپلو ملګرو سره شریک کړو. نو د دې ګټه دا ده چې کله موږ د خپل ملګرو سره یو نو هغه بدو عادتونو ته موږ مخه نه کوو ځکه چې موږ هغوی ته ویلی چې زه یو ښه عادات خپلوم او دغه بد عادات پرېږدم. نو دغه د مثبت فشار یو ډول دی چې موږ باید په خپل ځان راوړو تر څو موږ سره مرسته وکړي چې خپل موخې ته ورسېږو. درېیم تګلاره دا ښودلې ده چې ضرب الاجل ټاکل. یعنې هره موخه ته باید موږ خپل هغه وخت تعیین کړو یعنې چې په دغه وخت کې زه غواړم خپل دغه موخې ته ورسېږم. د مثال په ډول یو څوک غواړي چې د انګلیسي ژبه زده کړي نو آیا د دغه انګلیسي ژبې د زده کولو لپاره د څومره وخت اړتیا لري باید موږ هغه وخت ځان ته مشخص کړو. دغه وخت مشخص کول هم موږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل موخې ته ورسېږو. څلورم تګلاره دا ښودلې چې خپلې موخې لیکل. یعنې هغه موخه چې موږ لرو باید موږ هغه د کاغذ پر مخ ولیکو تر څو هره ورځ چې پاڅېږو دغه کاغذ ته وګورو یعنې چې زه دغه موخې لرم او د خپل موخې لپاره همیشه او هره ورځ موږ باید کوښښ وکړو تر څو خپل دغه موخې موږ لاسته راوړو. پنځم تګلاره دا ښودلې ده چې دغه 4 کارونه باید 21 ورځې تکرار کړو. رابین شرما په خپل کتاب کې دغه تګلاره هم ښودلې ده که غواړو چې په ځان کې یو ښه عادت پیدا کړو نو تکتیک یې دا دی چې باید هغه عادت 21 ورځې تکرار کړو ځکه چې په دې 21 ورځو کې دا کمال دی چې موږ هغه عادت د همیشه لپاره په خپل ځان کې ځای پر ځای کولی شو. نو دغه 4 تګلارې هم باید موږ 21 ورځې تکرار کړو تر څو دا زموږ د ژوند یوه برخه وګرځېږي او موږ ته همیشه خپل موخې په یاد وي.